کورسیرا څه ده او څنګه ګټه ورڅخه واخلو؟ کورسیرا د آنلاین زده کړو مشهوره تعلیمي پلیټفارم دی چې د نړۍ له مخکښو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو څخه کورسونه، ډیپلومې او سرټیفیکیټونه وړاندې کوي. دا پلیټفارم زده کوونکو ته د مختلفو موضوعاتو په اړه د زده کړې اسانه او ساده فرصت برابروي، او تاسو کولی شئ د دې پلیټفارم په مرسته د زده کړو بیلابیلو برخو لکه ټکنالوژي، ساینس، تجارت، هنر، بهرنۍ ژبې، حسابداري، تخصصي کورسونه، ګرافیک ډیزاین او داسې نورو برخو کې لنډ او اوږدمهاله کورسونه ولولئ. تاسو کولی شئ له هر ځایه په هر وخت کې د انټرنیټ په مرسته د موبایل او کمپیوټر له لارې په آنلاین توګه کورسونه ووایاست. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په ځانګړو موضوعاتو کې تخصص یا سپیشلایزیشن وکړئ او په نړیواله کچه معتبره منل شوي سندونه یا سرټیفیکیټس ترلاسه کړئ. په کورسیرا کې تر 7000 زیات کورسونه موجود دي چې د 4000 په شاوخوا کې کورسونه په پښتو او دري ترجمه شوي او یا سرلیکونه ورسره مل دي. دا کورسونه د نړۍ مخکښو پوهنتونونو لکه هارورډ، سټانفورډ، MIT او داسې نورو ادارو او سازمانونو لخوا وړاندې کیږي. په دې ویډیویي ښوونیز لارښود کې ستاسو بیلابیلو پوښتنو ته د ځواب ترڅنګ اړین معلومات وړاندې کوو. مخکې له دې چې د ثبت او راجستریشن یعنې لومړۍ مرحلې یې پیل کړو، باید ووایم تاسو به د خپلې اړونده مؤسسې له لارې په کورسیرا کې ثبت شئ او وروسته به د کورسیرا څخه په ایمیل کې دعوتنامه ترلاسه کړئ چې د هغې په ترلاسه کولو سره به تاسو په کورسیرا کې خپل اکاونټ راجستر او حساب پرانیزئ. ورځو راجستریشن شروع کوو. څنګه چې تاسو وینئ، تاسو به د کورسیرا څخه یو رسمي ایمیل ترلاسه کړئ. پر ایمیل باندې کلیک کوئ او راخلاصوئ یې. په لومړي قدم کې د کورسیرا رسمي ایمیل ادرس ته متوجه اوسیږئ او ورسره په څنګ کې به لاندې ستاسو نوم لیکلی وي او د هغه ترڅنګ به د ترای پروګرام پر ځای باندې د هغې ادارې یا مؤسسې نوم لیکل شوی وي چې تاسو یې معرفي کړي یاست. تر پوره اطمینان وروسته به پر جوین ناو باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به دغه وروستۍ صفحه راخلاصه سي. په دې صفحه کې ستاسو څخه دوه سواله سوي دي چې آیا تاسو کورسیرا کې نوي یاست او که له مخکې هم اکاونټ لرئ. نو که مو اکاونټ نه درلودی، پر لومړي اپشن باندې به کلیک وکړئ او کنټینیو به ووهئ. دلته به تاسو لومړی خپل ایمیل ادرس ولیکئ او وروسته به یو پاسورډ ورکړئ او پر کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. له دې سره تاسو په کورسیرا کې حساب پرانیستی یعنی راجستریشن مو وسو او ستاسو هوم پیج یا مخپاڼه به په دغه شکل وي. په مخپاڼه یا هوم پیج کې لومړی غواړو ژبې ته تغییر ورکړو او دا صفحه پښتو ته واړوو. دلته لوړ به پر مینیو باندې کلیک وکړئ او لاندې به پښتو ژبه انتخاب کړئ او زموږ ستاسو صفحه به په اتومات ډول او پښتو ژبې ته واوړي. اوس غواړو د کورسونو په اړه ځینې مفصل معلومات وړاندې کړو. لومړی خو تاسو دلته وینئ چې زموږ سره مختلفې کټګورۍ کې کورسونه شته: هنر او انساني علوم، سوداګري، کمپیوټر ساینس، د معلوماتو ساینس، د معلوماتو ټکنالوژي، روغتیا، ریاضي او منطق، شخصي پرمختګ، فزیکي ساینس او انجینري، ټولنیز ساینسونه او د ژبو زده کړې. یعنی په دغه ټولو برخو کې تاسې بیلابیل مختلف کورسونه د نړۍ د معتبرو پوهنتونونو څخه ترلاسه کولی شئ. ورسره په څنګ کې د سرچ باره څخه هم ګټه اخیستلی شئ او دلته هم کوم کورسونه چې ستاسو په نظر کې وي هغه پلټلی شئ او دې مرحلې ته وروسته راځو. خو مخکې د دې باید ووایم چې تاسو کولی شئ په کورسیرا کې همزمانه مختلف کورسونه واخلئ او د زمان یا وخت قید و شرط هم نه لري. هر وخت چې تاسو وخت لرئ کولی شئ خپلو درسو ته ادامه ورکړئ. د لا ښه تشریح لپاره غواړو یو کورس انتخاب کړو او داخله پکښې کې واخلو. د مثال په توګه د ژبې زده کړې برخې ته راځو او کلیک ورباندې کوو او دلته غواړو چې انګلیسي ژبه زده کړو. نو کلیک ورباندې کوو او د انګلیسي ژبې ټول کورسونه به موږ ته مخته راوړي. تاسو وینئ چې د انګلیسي ژبې بیلابیل کورسونه د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو څخه زموږ مخې ته راغلل. کولی شو هر کورس راخلاص کړو، په اړه یې معلومات ولرو، که خوښ مو شو انتخاب یې کړو او داخله ورپکښې کې واخلو. د
د مثال په توګه یو کورس انتخابوو او داخله ورپکښې کې اخلو. تاسو وینئ چې د انګلیسي زده کړې د ګرامر یو کورس دی او د یونیورسټي اف کالیفورنیا ایروین لخوا څخه وړاندې کیږي. پر همدغه کورس باندې کلیک کوو او ګورو یې چې معلومات یې څه دي. په جلا صفحه کې موږ ته د کورس ټول معلومات لیکل سوي دي. کولی سئ ټوله ووایاست او دغه کورس انتخاب کړئ. زموږ انتخاب همدغه کورس دی او کلیک ورباندې کوو تر څو داخله پکښې کې واخلو. صفحه را خلاصه سول او دلته کولی سئ چې د داخله وکړئ پر اپشن باندې کلیک وکړئ او ستاسو درس شروع سي. یو ځل بیا هم تایید ورکوو او ادامه ورکوو. زموږ داخله وشول او راځو درسونه شروع کوو. نو یو ځل بیا به کورس ته لاړ شئ، اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دا صفحه را خلاصه سول نو دلته به پیل کړئ، اپشن باندې کلیک وکړئ او ستاسو درسونه به شروع سي. In California, in the United درسونه States. په ویډیویي شکل دي I started teaching at او ستاسو ټول امتحانونه او اسایمنټونه هم د سیستم له لارې ستاسو څخه اخیستل کیږي او نمرې او سرټیفیکیټونه مو هم د سیستم له لارې درکول کیږي. یو ځل بیا هم مخپاڼې یا هوم پیج ته ځو او لارښود ته ادامه ورکوو. په مخپاڼه کې غواړو ټول هغه کورسونه چې موږ انتخاب کړي دي هغه وګورو، یا درس ته ادامه ورکړو او یا غواړو چې د دغه کورسونو څخه بیرته ووځو، یعنی کینسل یې کړو. نو په مخپاڼه کې زما د زده کړې برخه اپشن باندې کلیک کوو او صفحه را خلاصوو. په دې پاڼه کې ټول هغه کورسونه چې موږ انتخاب کړي دي د هغو تنظیم په دې برخه کې کوو او ټوله موږ ته دلته راښیي. تاسې وینئ چې ما همزمانه څو بېلابېل کورسونه اخیستي دي او د هر یوه فیصدي راښیي چې څو فیصده درس ما ویلی دي او څومره پاته دي. اوس که غواړو چې دلته پر یوه کورس باندې کلیک وکړو او درس بیا پیل کړو نو دلته پر بیا پیل کولو باندې کلیک کوو او د مخکې په شان ستاسو درسونه بیرته شروع کیږي. او که غواړو چې یو کورس بیرته کینسل کړو، مثلا ما د اکاډمیک انګلیش رایټینګ کورس انتخاب کړی دی خو ویلی مې نه دی غواړم دا کورس کینسل کړم، نو دلته پر دغه درې ټکو کلیک کوو او د دې کورس څخه بیرته وځو. تایید ورکوو او موږ د دغه کورس څخه ووتلو او کورس کینسل سو. تاسو وینئ چې زموږ د کتلاګه څخه هم ووتی. د دې ترڅنګ یوه بله اړینه موضوع چې باید ذکر یې کړم هغه ستاسو د سرټیفیکیټونه ده. کله چې تاسو یو کورس 100% تکمیل کړي، پای ته مو ورساوه، نو بیا کولی سئ چې د هماغه کورس سرټیفیکیټ واخلئ. منیو ته راځئ او په منیو کې د لاسته راوړنې پر برخه باندې کلیک کوئ او دا صفحه را خلاصوئ. په دې صفحه کې به ستاسو ټول سرټیفیکیټونه موجود وي، خو دا چې ما تر اوسه پورې کوم کورس تکمیل کړی نه دی نو لحاظه زه دلته کوم سرټیفیکیټ نه لرم. خو کله چې تاسو کورس بشپړ کړئ نو سرټیفیکیټ به مو هم دلته وي، کولی سئ دلته یې وګورئ، پر خپله فیسبوک او یا هم لینکډ ان صفحه باندې یې شیر کړئ او یا هم ډاونلوډ یې کړئ چې ستاسو سره په کمپیوټر کې خوندي وي. دا ښوونیز ویډیویي لارښود پر همدې ځای پای ته رسیږي او موږ هڅه کوو تر څو ورته نور ښوونیز لارښودونه هم اماده کړو او خپل ویب سایټ او د یوټیوب چینل ته یې پورته کړو تر څو ستاسو مشکلات حل سوي وي او ستاسو سوالو ته مو جوابونه درکړي وي. مننه.